بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې به درته د ځلا ځازۍ په اړه بشپړ معلومات درکړو، خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او د داسې جالب معلوماتو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. ځلا ځازۍ چې د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې مدیریت د دفتر آمره ټاکل شوې، نن رسما معرفي شوه. د امنیه قمندانۍ ویان وایي هغې د ترکیې له یوه نظامي ښوونیز مرکز څخه نوې فارغه شوې ده او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي لخوا یې فراغت منل شوی دی. ځلا ځازۍ د سپېڅلې ځازۍ لور ده او وطن دوسته کورنۍ ده. ځلا ځازۍ خپلې نظامي زده کړې ترکیه هیواد کې کړي دي. رتبه یې دوهم څارنده. دا چې تاسو پوهیږئ د ښځو دنده جنایي بخش کې څومره مهمه ده، نو ځلا ځازۍ د وطن دوستۍ، ښځو حقوقو ساتلو او وطني مینې له کبله خدمت کولو ته زړه ښه کړي. په عوض د دې چې دې حالاتو کې ځازۍ صاحب تشویق کړو، باید تخریب یې نه کړو. ځازۍ به خپله وظیفه په ایماندارۍ سرته رسوي او د ښځو حقوق به یې اولیت وي.